الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره پارک زی د دویم ټولګي ریاضي مضمون ښوونکې یم. ګرانو زده کوونکو، نن هم زموږ 18 لوست دی د کتاب 13مه پاڼه او نننۍ موضوع د دوه رقمي عددونو جمع کول له دوه رقمي عددونو سره چې حاصل لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیرو زده کړو کې د یو رقمي اعدادو جمع یو رقمي اعدادو سره، بیا هم د دوه رقمي سره، او بیا هم دوه رقمي د یو رقمي سره چې حاصل لرم. اوس موږ دوه رقمي عدد دوه رقمي اعدادو سره جمع کو چې ولري حاصل ولري. راځئ چې د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره خپل نننۍ زده کړه شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، د کتاب 13مه پاڼه 18 لوست دی او د دوه رقمي عددونو جمع کول له دوه رقمي عددونو سره چې حاصل ولري. د دې زده کړې هدف چې شی دی چې دې زده کړه کې په څه شي باندې باید تاسو پوه شئ. زده کوونکي به دوه رقمي عددونه له دوه رقمي عددونو سره چې حاصل ولري جمع کړی شي. مخکې زده کړه کې تاسو ګرانو زده کوونکو په حاصل باندې پوه شوئ. تاسو څه خطونه خپل کتابچه کې ویستل، لکه په دې شکل باندې چې دلته ډکي رسم کړي دي. هلته چې تاسو خطونه ویستل، د خطونو حساب سره تاسو شوئ د اعدادو حاصلم پیدا کړ او د هغې د یویزو او د لسیزو خانو توپیر وکړ. نن راځو خپل نوې زده کړې سره چې دوه رقمي عدده پاس لرو، دوه رقمي عدده لاندې، او هغه چې لري حاصل لري، چې هغه په څه رقم باندې موږ کولی شو چې جمع کو. راځئ چې خپل مثال ته لاړ شو چې په دې مثال کې څه ویلي دي. غواړو چې د 15 دوه رقمي عدد، 15 دوه رقمي عدد دی. تاسو ګورئ چې دی یویزه کې 15 دی، دویمه خانه کې لسیزه کې یو دی، یعنی دوه عدده لیکل شوي. یو رقمي کوم یو عددو چې د 0 نه 9 پورې یعنی ځان ته لیکل کېده. دلته دوه رقمي عدد چې دی 15 له 14 دوه رقمي عدد سره جمع کړو. 14 هم دوه رقمي دی یعنی دوه عدده دي، او 15 هم دوه رقمي عدد دی. جمع کړو. د تیر شویو لوست څخه پوهیږو چې د 15 عدد له 5 یو دانه‌ای او یو دانه لسی بنډل څخه جوړ شوی، یعنی دا 15 چې شي دي یویزې دي او یو دانه لسیزه دلته لري. په همدې ډول د 14 عدد له 6 یو دانه‌ای او یو لسی څخه منځته راغلی. دلته مثال تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، 15 او 14. دلته یو دانه لسیزه بنډل دی، دلته بیا 15 دانې یویزې لرو، دلته هم 14 کې یو دانه لسیزې بنډل لرو او څو دي 6 دانې یویزې لرو، چې دا په څو مساوي شوی. دلته چې کله دا سره جمع کړي، یو دانه لسیزې بنډل موږ دلته لرو، یو دانه لسیزه دلته لرو، یعنی دوه لسیزې موږ لرو. کله چې دا یویزې سره جمع کو، یعنی 15 دانې یویزې دلته، 6 دانې یویزې دلته، چې دا کله وشمیرو 15 او 15 لس کیږي. یو دانه دلته پاتې کیږي، چې دلته صرف یو دانه یویزه پاتې شوه. د پاس 15 او لاندې 15 دانو نه چې شو یو دانه بله لسیزه جوړه شوه، چې هغه دې لسیزو سره یو ځای کو، یعنی 3 لسیزې کیږي او یو دانه یویزه ځان ته پاتې کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ چې یویزې خانې او لسیزې خانې تاسو ته ښودلې دي. صحیح ده. دلته راځئ چې همدا مثال د کرښو په ایستو سره تاسو سره بیا یو ځای کار کوم، چې تاسو ښه سره پوه شئ چې څه رقم دا د دې دوو لسیزو نه یو دانه بل لسیز په دې باندې ډیر شو، چې 3 دانې لسیزې شوې. کوم یو عددونه د 15 عدد جمع کول د 14 سره. ښه، دلته تاسو دا یویزې چې کله سره جمع کوئ، ګورئ دلته 15 دانې، 1 2 3 4 5 سمه ده. دلته هم 6 1 2 3 4 5 6 دانې یویزې دلته لرو، 15 دانې یویزې هم دلته لرو. اوس
دې کې دا شمیرو چې دا یویزې زمونږ څو دانې کیږي 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 11 څو شوي 11 په 11 کې مونږه یوه دانه یویزه لرو یو دانه لسیزه که دلته تاسو په دې ډول مشمیرئ 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 یعنی دلته یو دانه لسیزې بنډل جوړ شو سمه ده دلته دا یو دانه ځان ته پاتې شو یعنی 10 له یو سره څو شوي 11 چې دا یو چې یویزه کې دی همدغلته لیکو دلته یوه دانه لسیزه لرو دا لسیزه دې له دوه لسیزو سره یوځای کوو یو او یو دوه یو دانه هم لسیزه دلته لرو چې څو کیږي 3 لسیزې یعنی 15 چې له 14 سره جمع شي 11 کیږي دلته هم که مونږه یویز لسیز سمه ده په یویز کې مونږه دلته څه لرل په لومړی کې مونږه 15 کې یو دانه لسیزه وه 15 یویزې وي بیا هم په 14 کې مونږه یو دانه یویزه لسیزه لرله او شپږ دانې لسیزې لرلې ښه اوس چې دا کله مونږ جمع کړل څه شی شو یو دانه لسیزه کې پاتې شوه یویزه کې وبخئ یو دانه یویزه کې پاتې شوه او لسیزو کې څو دانې شوې دوه دانې مونږ لرلې او یو دانه هم دلته جوړه شوه چې څو دانې شوې 3 دانې یعنی اوس مونږه څو دانې لسیزې لرو 3 لسیزې لرو یوه دانه هم یویزه راځئ چې د کتاب دویم مثال ته لاړ شو چې په دویم مثال کې کوم عدد سره جمع کړي دي دلته لرو د 26 عدد له 18 سره 26 عدد کې ګرانو زده کوونکو دلته ګورئ چې کله لسیزه کې دوه یعنی دوه دانې لسیزې بنډلونه موږ لرو یو بنډل دوه بنډل چې څو کېږي دوه دانې لسیزې شل سمه ده څو یویزې دي شپږ دانې 1 2 3 4 5 شپږ دانې ښه دلته په 18 کې مونږه څه لرو په 18 کې یو دانه لسیزې بنډل لرو او 8 دانې یویزې لرو ښه دلته یې څه کړي دي څنګه چې تاسو ګورئ دې اتو سره یې دوه دانې چې د دې یویزې مې یوځای کړي دي 10 کېږي 8 او 2 تاسو پوهېږئ چې څو کېږي 10 کېږي دلته یو دانه بله لسیزه خانه هم جوړه شوه چې څو لسیزې شوې 4 دانې 1 2 3 4 یعنی 1 2 3 دانې موږ لرلې دلته چې 2 دانې د دې او 8 دانې د دې سره یوځای کړې یوه دانه بله جوړه شوه دې نه سمه ده اوس موږ څو لرو 4 دانې لسیزې څو دانې دلته بیل پاتې شو یویزې 1 2 3 4 1 2 3 4 اوس څو دانې یویزې لرو 4 دانې یویزې لرو او 4 دانې هم لسیزې چې دلته دا په دې ډول باندې مونږه ښودلی شو اوس راځئ چې همدغه په دې ورقه کې کار کو خپله سره کار کو چې څه رقم د دې نتیجه راوځي 26 جمع 18 ښه مونږه لسیزې خانې پورې اوس کار نه لرو صرف یویزې خانې څه کوو جمع کوو ښه څو دانې لسیزې بنډلونه خو دا پرېږدو شپږ دلته جمع کوو 1 2 3 4 5 شپږ جمع 8 دانې هم دلته 1 2 3 4 5 شپږ 8 ښه دا څو دانې کېږي شپږ دلته لرو 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 14 14 کله چې شپږ له اتو سره جمع کو څو شوې 14 دلته موږ څو دانې یویزې لرو 4 دانې څو لسیزې یوه دانه ښه که په دې شکل باندې هم وشمیرو ښه دا 4 یویزې د یویزو لاندې لیکو دا یوه دانه لسیزه چې دلته پاتې شوه دا لسیزه دلته لیکو
دوه او یو څو کېږي 3 یو دانه لسیزه هم دلته لرو څو کېږي 4 یعنی 4 یویزې شوې 4 لسیزې او که دلته یې هم وشمېرو یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ښه 10 دلته شوې یعنی یو دانه لسیزه دلته جوړه شوه سمه ده یو دانه لسیزه دلته جوړه شوه څو یویزې پاتې شوې 1 2 3 4 4 یویزې پاتې شوې یو دانه هم لسیزه چې دا 10 د دې دوه لسیزو سره جمع کوو څو کېږي 4 دانې لسیزې اوس په یویزو او لسیزو خانو کې څه رقم جوړو یویز دا هم لسیز ښه څو دانې یویزې موږ لرلې دلته 6 دانې یویزې وې 2 دانې لسیزې وې بیا هم موږ 8 دانې یویزې لرلې 1 دانه لسیزه وه سمه ده کله چې دا دواړه موږ جمع کړه 6 او 8 14 شو چې دا یویزې 4 دانې ځکه په دې 4 او 8 جمع کولو سره زموږ لاسته 4 دانې یویزې راغلي 1 دانه یې لسیزه وه چې دا لسیزه یې راوړو دلته دې لسیزو سره جمع کوو یعنی 2 دانې لسیزې دلته موږ لرلې 1 دلته 3 یوه هم حاصل نه پاتې شوه دا څو شوې 4 دانې اوس موږ 4 دانې یویزو خانه کې لرو او 4 لسیزه کې ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د 2 رقمي عددونو جمع کول 2 رقمي عددو سره چې حاصل ولري انشاءالله چې د دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي تاسو په خپل کتابچو کې همدغسې 2 رقمي عددونه دواړه 2 رقمي عددونه ولیکئ چې حاصل ولري او په دې ډول باندې د هغې یویزو او د لسیزو خانو چې وکړئ توپیر وکړئ چې څو دانې خانې یویزه کې پاتې شوې او څو دانې لسیزه کې تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته نوې زده کړې سره راځم تاسو په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ